عمران خان چې مولانا فضل الرحمن شته نو یهودو ته څه اړتیا ده؟ د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې مولانا فضل الرحمن شته نو یهودو ته هیڅ اړتیا نشته چې د پاکستان پر وړاندې کومه دسیسه جوړه کړي. هغه همداراز ویلي دي که مولانا فضل الرحمن ته مې د ډیزلو پرمټ یا لایسنس ورکړ نو بیا هیڅ احتجاج نه وي. هغه وایي دوی چې هر څومره وخت اسلام آباد کې کینی خو زه استعفا نه ورکوم. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په وینا عمران خان په ګلګت کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دغه خلک اسلام آباد ته را روان دي خو له چا نه ازادي اخلي. د اپوزیسیون ځینو ګوندونو ته هیڅ معلومات هم نشته چې اخر دا احتجاج د څه لپاره کیږي. عمران خان وایي چې د هند رسنیو مولانا فضل الرحمن ته دومره انعکاس ورکړی چې داسې ښکاري مولانا فضل الرحمن د پاکستان نه بلکې د هند اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د پاکستان دښمنان په دغه احتجاج خوشحاله دي. زه نه پوهیږم چې دا خلک څه غواړي. هغه همداراز په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس هغه وخت نه دی چې خلکو به اسلام آباد د خپلو ګټو لپاره کارولو. اوس د دوی د فساد ټولې قضیې زموږ په لاس کې دي. دوی نه غواړي چې دغه قضیې بهر ته راوځي او زندان یې ځای شي. د یادولو ده چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو ستر او لوی احتجاج اسلام آباد ته رسیدلی دی او مولانا فضل الرحمن وایي چې نن به خپلې غوښتنې هم شریکې کړي. هغه بیګا په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به 3 ورځې ناسته کوي خو که عمران خان په دغه 3 ورځو کې خپله استعفا ورنکړه نو له هغه وروسته به هر څه وشو دی ذمهوار دی.